مغفر د سر په انداز زغره جوړول خول لکه بدن چې ساتي دا چې سر ته یې ور واغوندي اوسپینې خولۍ چې پاسه نه په تورو په غیږ لګېږي سر په ساتل کېږي دغه ته مغفر وایي. حضرت پیغمبر علیه السلام مغفر هم استعمال کړی. مکې معظمې ته چې ننوت په فتح د مکې په کال په سر باندې مغفر و. چا ورته ویلې چې ابن خطل خو د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی. پیغمبر علیه السلام ورته ویل الله ته یې قتل کړي. دوم هم دغه مضمون د صرف یو ټکی دا ده چې په دغه ورځ چې ورننوت نبی علیه السلام محرم هم نه و، د احرام په حال کې نه و. د احرام په حال کې خو سر پټول ممنوع دي. اوس دلته اوله خبر ده چې مغفر استعمال راغی، پیغمبر علیه السلام استعمال کړی. باب خو د دغه ځای دپاره ده. دومه خبر دغه باب کې راغله چې پیغمبر علیه السلام کعبې مبارکې مکې معظمې ته چې ننوت په سر مغفر و. دستی وروسته باب د عمامې را روان ده چې پیغمبر علیه السلام په فتح د مکې کې مکې معظمې ته چې ننوت تور پټکی په سر و. دلته وی مغفر و، هلته وی تور پټکی په سر و. دا خو تعرض ده. نو تعرض نشته. موږ تاسو پټکی برسیره په خولۍ ویو که نه ویو. مغفر خو د سر د حفاظت شی د لاندې مغفر و برسیره په پټکی و. یا د سکوټرو والا هلمټ ورته که څه ورته دا خولۍ باندې په کټکي باندې برسیره په سر کې مغفر برسیره و. لکه د امامة السودا خبره به بیا نور هلته وکړو. درېیمه خبر حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ننوت مکې معظمې ته بې احرامه، ځکه حرمت په دغه ورځ پورته و. د مکې معظمې د فتح په ورځ د سهار نه تر بېګا حرمت د حرم الله ورته پورته کړی و. احرام خو د حرمت د حرم احترام ده. چې حرمت پورته شو نه احرام هم نه ده ضرور. خو بل چا دپاره نشته ده. نن که جنګ وشو په کعبې مبارکه کې خدای نه خسته جنګ و، د جنګ په نیت که ورتلم احرام به تړي. د حرم حرمت دا ده. بې احرامه ورننوتل حرم ته موجب د دم ده، جنایت ده. دم په سړي باندې اوړي. څلورمه خبر دا چې نبی علیه السلام ته سړی راغی چې ابن خطل د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی. ده ورته ویل الله ته یې قتل کړي. مخکې د جاهلیت په دور کې هم داسې عادت و، د حرم حرمت د دوی په زړو کې و چې قاتل لوی مجرم د کعبې مبارکې پردو ته به ځان ورسوه، په هغو پورې بې لاس یې یوړ لکه موږ تاسې چې پناه یې واخیسته، بیا به چا کار نه په درلود. نو دی په هغه دستور د کعبې مبارکې پردو ته رسېدلی، هغه پورې لاس نیولی. خو نبي علیه السلام ویلي چې د الله ته یې مردار کړي. اوس سوال دا ده چې د کعبې مبارکې په باب کې خو راځي ومن دخله کان آمنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه ورته حکم د قتل کوي؟ یو د دغه خو اسانه جواب دا ده چې دا خو د هغه معرکې د جهاد ورځ نه وه، په هغه ورځ خو حرمت پورته و. د هغه نه بغیر نور اوقاتو کې چې حرم ته څوک د باندې قتل د باندې کړی و، پناه یې حرم ته، هلته به بیا څوک په حرم کې به یې نه وژني، قصاص به هلته نه تراخلي. خو او بندیزونه به په ولګوي، خوراک و چکاک و شیان به په بند کې چې دی مجبور شي وتلو ته، چې باندې ووت بیا بیا هلته قتل کې قصاص پکې. خو بل سوال دا ده چې نبی علیه السلام خو فتح د مکې معظمې په ورځ چې قصه یې بیا موږ تاسو ته تفصیلي را روانه ده، حضرت ابو سفیان رضی الله عنه چې ایمان راوړ د کعبې نه د باندې چې صحابه ووینو، پیغمبر علیه السلام امن ورکو، بیا ایمان راوړ. خو بیا دا ورته ویل نبی علیه السلام څوک چې مکې معظمې ته ننوځي بیت الله مسجد حرم ته هغه هم خلاص، چې د ابو سفیان کور ته ننوځي هغه هم خلاص، چې په خپلو کورو کې کیني هغه هم خلاص، خو چې جنګ کوي نه درېږي د هغه وژنئ. نو ابن خطل خو حرم ته ننوتلی و، د کعبې مبارکې په پردو پورې لاس نیولی و. دلته بیا څنګه ورته چې مړی کړي، هلته یې وعده وکړه چې حرم ته چې څوک نه لوځي په هغو کار مه لرئ. نو جواب دا ده چې نبی علیه السلام څو نفره مستثنا کړي وو، د دغو یو څو نفرو نه بغیر دا نور به وژنئ، نورو ته به باندې به بیا کار نه لرئ چې څوک حرم ته ننوځي یا کور د ابو سفیان ته، چې په هغو کې بخاري شریف کې بیا تفصیلي واقعه را روانه ده. بعضې مسلمان شو لکه حضرت عکرمه هم په هغو کې و، بیرته ماپ شو، خو بعضې وتښتېده، بعضې مردار شو. ابن خطل خبیث
یو وارې کلمه ویلې وه، اسلام یې راوړی و. بیا یو خادم و مسلمان، هغه یې مړ کړ، شهید یې کړ. بیرته مرتد شو، لاړ وتښتېدو مکې معظمې ته. بیا یې په دغه م اکتفا ونه کړه، ډمې واخیستې مینځې، هغو ته به یې ویلې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی، د صحابهو سپکاوی کوي په اشعارو کې. خپله یې محج د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیانوله. نو نبی علیه السلام په هغه مستثنیاتو کې چې 14 یا 15 کسانو دا یې ښوولی و چې دا به یې وژنه یې. نو چې حرم کې دننه په مکې معظمې په پردو پورې لاس نیولی وم چې څوک ورته راغی، ورته مردار کې حالت یې مردار کې. خبره د مغفر راغله. حضرت پیغمبر علیه السلام مغفر په سر و او په دغه ورځ کې د احرام په حال کې نه و، ځکه په دغه ورځ حرمت د حرم شریف خدای پاک دته پورته کړی و. باب ما جاء في عمامة النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح عليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال رأيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمامة سوداء. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. وبه قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا يحيى بن محمد المدني عن عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتم سادل عمامته بين كتفيه. قال نافع وكان ابن عمر يفعل ذلك. قال عبد الله ورأيت القاسم بن محمد وسالما يفعلان ذلك. وبه قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا أبو سليمان وهو عبد الرحمن بن القسيد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عصابة نسماء. د پټکی په لحاظ امامه د پیغمبر علیه السلام اول روایت کې چې حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مکه معظمه ته د فتح د مکه معظمه په ورځ باندې ننوت، تور پټکی په سر و. دوم روایت کې صحابي وی ما د پیغمبر علیه السلام په سر باندې تور پټکی لیدلی. دریم روایت کې حضرت پیغمبر علیه السلام خطبه ویله، تور پټکی په سر و. دا خو د پټکی رنگ شو، نفس پټکی او د پټکی رنگ. حضرت ابن عمر رضی الله عنهما وی چې پیغمبر علیه السلام به چې پټکی ووایه نو دا شمله به د ولې په مابین کې پرېښه. حضرت نافع چې شاګرد ابن عمر دغه وی چې حضرت عبدالله ابن عمر هم دغسې کړه، شمله یې د ولې په مابین کې پرېښه. حضرت عبدالله وی چې ما حضرت قاسم ابن محمد چې د فقهاو د تابعینو نه ده او حضرت سالم چې د حضرت عبدالله ابن عمر زوی ده، دغه مې لیدلي دي، دغه به هم دغسې کړه چې شمله یې د ولې په مابین کې پرېښه. حضرت ابن عباس رضی الله عنه آخري روایت کې وی چې پیغمبر علیه السلام خلکو ته خطبه ویلې، اخرنۍ خطبه چې د مرض موت په حال کې په تکلیف راغی، وعلیه عصابة دسمه، دا سر چې سړی تړي په هغه پټۍ، هغه غوړه ځکه سر مبارک خو به د غوړه و، دغه یې په سر و. اوس دلته اوله خبر د پټکي نفس پټکی څه حکم لري او پټکی کنکیو غټ اقسام فرق لري که نه لري، او پټکی د پاره شرعاً حد معلوم ده چې څومره به وي که نه. نفس پټکی چې ده وایي دا سنت ده، لا سیما عند صلات، د لمانځه په وخت کې خو ډېر تاکید ده په سنتیت کې. پټکی سنت خو د لمانځه په وخت کې خصوصا ډېر تاکید ده پکې. موږ تاسو ته به بیا ترمذي شریف کې راځي د دې آیات مبارکه تفسیر خذو زینتکم عند کل مسجدین، چې خدای پاک حضور ته ځې د زینت په حال کې به ځې. هلته دا چې ټول بدن پټ وي، په سر پټکی، کمیز، پرتوګ دغه چې وي، واسکټ چې موږ تاسې ورته ویو، څادر مردر، دا که نه وي پروا نه لري، دا پوره بدن چې پټ وي دا هغه هیئت ادب او د زینت ده. نو پټکی سنت ته وایي. بیا خاص کر ترمذي کې بخاري کې به هم راځي د لمانځه په وخت کې
هلته به یو حدیث د بهقي را نقل کوو کتاب اللباس کې اوس ویلی او چې دا ملګري دي اوله نه د خبره تپامي نبی علیه السلام اعتموا تزدادوا حلما پټکي په سر کوئ عزت او وقار مو زیاتیږي خپل هم په سر کړی حکم هم په کړی وای دواړه د نو ځکه مولانا زکریا صاحب خصائل النبوي شرح د دغه شمایل شریف کې هغه وی چې دا سنت مؤکد ده پټکای سنت ته خو سنت زوائد نه سنت مؤکد ده وای ام پیل د پیغمبر علی السلام کې موجود ده ام قول د پیغمبر علی السلام کې موجود ده چې امر کړی یو خبر دومه خبر پټکای د نبی علی السلام څومره وو نو دې په باب کې وای مدلل مستند داسې دلیل چې هغه باندې واقعي مقدار ذکر وي ډیر مفصل نه راغلی خو او دوه قسمه پټکي راغلي دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنکای پټکای لوی پټکای په عام استعمالاتو کې عام اوقاتو کې عرب هم ډیر ګرم ملک ده عام اوقاتو کې کنکای پټکای په سر کوه او د جمعې په ورځ د اختر په لمانځه کې چې خلک ډیر وي هلته یې غټ پټکای په سر کوه اوس کنکای څومره غټ څومره وای کنکای به دومره کنکای نه وي چې د پټکي معنا پیدا نه په مراتبه کې یو وارې تر سره راتاو که دسمال ده دغه ته تاو خو شو چې د پټکي کوم حکمت ته چې د سر وقایه او حفاظت ته چې نه په مرتب کېږي دومره کنکای به هم نه وي دومره غټ به هم نه وي چې په سر بوج وړی نه شي سر تر پازاب وي امریان د 21 ګزه 22 ګزه پټکي کوي آب هم نه وي نو د نبی علیه السلام کنکای پټکای په دغه کې دوه قوله راغلي دي یو قول دا راغلی 6 ګزه یو راغلی د 9 ګزه خو ګزونه ده نو 3 ګزه 3.5 ګزه یې کنکای پټکای راغلی او غټ پټکای 12 ګزه راغلی چې د جمعې په ورځ او د اختر په ورځ دا مسله ده چې کوم انسان چې مرجع الناس وي د ډیرو خلکو تعلق ورسره دی هغه لباس هم تر نور خلکو امتیازي وي پټکای به هم غټ وي شمله به هم دیغه غټه وي د شمله خبر خو مو یو ورځ مخکې کړی و کنه چې مخکې شمله به قدر علم او اوس به قدر یو موټی یو لويشت او غاز دا شمله دا پټکای حکم خصونت شو او استعمال دوه قسمه شو کنکای پټکای او غټ پټکای درېمه خبر دلته راځي چې حضرت پیغمبر علیه السلام به چې پټکای په سر کو شمله یې د ولې په مابین کې پرېښه یو روایت کې بیا داسې راغلی دي طرفاه دواړه طرفه نو شملې دوه بیا راځي یو چې د موږ تاسو په اصطلاح دلته خلک شمله ورکی او یو دغه اوږده شمله چې د عام عادت ده کله یو شمله پیغمبر علیه السلام پرېښي کله یې دوه پرېښي دي کله یې بیخي نه ده پرېښي لکه وایي د جنګ مکې معظمې د فتح د مکې معظمې په ورځ چې د پټکي خبره راغلې ده د شملې خبره نه ده پکې راغلې د هر حال سره مناسب جنگ حال ده مخبر برسیره په سر کوي په یا لاندې تر په سر کړی ده سر محفوظ ده شمله په چیشي کې بنده نشي د جنگ حال ده موږ تاسې چې کار کوم دا موږ خلک دي چې کار کوي شمله راواخلي پاسې وټومبي چې ککړه نشي ونه لګېږي اوبو اچوي خلکو ته تاسې فکر کړی نو وایي د هر حال مناسب اوس د جنگ حال و هلته یې شمله نه ده راغلې نور اوقاتو کې یوه او دوه دواړه راغلي دي اوس دغه شمله چې دا بیا د ولې په مابین کې په ښي لوري په چپ لوري که شا طرف ته وه نو بیا به د ولې په مابین کې وي دغه خو افضله ده هېڅ شک شبهه نشته پکې چې شمله د ولې په مابین کې ځکه د پیغمبر علیه السلام فعل او د صحابه او د تابعینو فعلونه درې څه پکې رانقل شوه پیغمبر علیه السلام حضرت ابن عمر حضرت سالم او حضرت قاسم ابن محمد چې دا به شاته و او که مخکې طرف ته چا شمله را پرېښه نو په دغه کې بیا کوم یو بهتر ده ښی لوری که چپ لوری نو وای بعضې علما وی ښی لوری ځکه تیمون افضل ده باب د تکریم ده په کې تیمون افضل ده او څوک وی چې چپ لوری او مواهب لیکي کما هو المعتاد ځکه موږ تاسې اکثره ملګري عام پټکای په ښي لاس وایو چې پټکای په ښي لاس وایي شمله به په چپ لوري راځي دا طبیعي خبره ده وای کما هو المعتاد چې که په چپ لاس طرف ته کما هو المعتاد استحسنه الصوفیه
د صوفیو په نسبت باندې دغه طرف مستحسن ده چې چپ لوري ته وي. ولې وایي چپ لوري ته زړه ده، دا شمله چې په زړه باندې وي خو موږ غوندې وروڼه نه چې غافل نو وای انسان ته الله ور په یادوي چې دا زړه دا سنت شمله ده په پرته ده چې الله د انسان زړه د الله د ذکر نه غافل نشي. جواز خو ثابت شو د درې سره د لرګي خو بعض ملایان اخلي کنه په چپ لوري په کې لوري، اما واغه کې بم بیا راځي موږ تاسو ته بخاري شریف کې چې جواز شته خو اختلاف په بهتري کې فقهای وی چې په کې لوري بهتر ده، صوفی وی چې په چپ لوري بهتر ده. دا اختلاف وای په بهتري کې د جواز شته د یغ لوري د دغ لوري. بل خبر د رنگ په لحاظ دلته راغله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تور پټکای په سر او الته په باب د لباس کې مخ کې په حدیث ذکر شو چې سپینه جامه اغوندي، مړی تم سپینه جامه ور اغوندي، بهتره جامه سپینه جامه ده. نو چې بهتره سپینه ده، سپین خو پټکای او کمیس او پرتوک خو ټول ته جامه ویل کیږي. بیا پیغمبر علیه السلام تور پټکای ولې په سر کوه؟ څوک ذاتی ده چې توجیه کوي چې دا تور پټکای د دغه وجه نه و چې رنګ تور معلومېدو، تور نه و، لاندې تورې زغرې وې. سپین نری پټکای په سر لکه موږ تاسې خاصه ورته وایو، نن سبا خو شیان ډبل شو که نه، هغه ململ پټکای چې نری پټکای د لاندې شی حکایت تر کوي نو هغه زغرې تر لاندې وي، دغه وجه نه تور لیدی کېده. څوک وایي سفر اوږد و، څڼې مبارکې خو ده غوړولې نو پټکای هم غوړ شوی و او سفر و د مدینې منورې نه، دا غوړ پټکای غوړ شوی بیا ګردونه په لوېدلي، د ګردو د وجې نه تور لیدی کېده. لیکن وای دا نکات چې چا بیان کړي دي دا خلاف الواقع دي. اصل نکتې علما نور ذکر کوي. تور پټکای په سر و، سواد سودد دا مناسبت لري. په دغه ورځ خدای پاک د رسول الله سیادت او سرداری ښکاره کړه دنیا ته چې د حرم مالک یې وګرځوه. د حرم شریف فتح راغله، مالک د حرم وګرځوه، سیادت او سرداری د ته اشاره وه، ځکه یې تور پټکی په سر و. سودت نه ده. او یا سپین پټکی، زیړ پټکی، خړ پټکی رنګ اړوي، معمولی شی چې په ښکاره شي بدلیږي، خو تور پټکی رنګ نه اړوي. اشاره شو دې ته دغه دین بیا نه بدلیږي، دا اخرنی دین ده، په دغه کې نسخه نه راځي، په دغه کې بیا بدلون نه راځي. د دغه حکمت لپاره و چې دغه حکمت لپاره په سر بیا د خیرنتوب وجه یا د زغرو وجه چې د مخبر دی وجه نه تور لیدل کېده، دا خو بیا نامناسبه قول ده. اوس تور پټکای، سپین پټکای، شین پټکای، زیړ پټکای ټول روا دي. ځکه لباسو کې ټولو کې قسمه راغلي. پرون موږ تاسې یو څو ورځې مخکې په لباس کې خبره کړه، حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بردان اخضران، بردان احمران، مرت اسود ټول ذکر شو که نه شو ذکر؟ جواز خو په ټولو کې ده، صرف په بهتري کې سپینې بهتره بللې ده ځکه د دغه صفایي ډېره وي. خلک یې منجي د صفایي لحاظ ډېر ساتي. او بخاري شریف کې بیا دا وي که یو لباس شعار دی وی خراب ډلې وګرځیدو بیا به د شعاریت په حیثیت یغه نه مخالفت کوي کنه پینه په ټول رنگونه روا دي. نور پټکای اوږدوالی سوروالی دا مسلې ډېرې اوږدې دي پکې کتابونو کې ډېر اوږد تحقیق ده پکې. بعضې خو وایي چې هر شی چې د حفاظت سر په کېدو د پټکي کار ورکوي دغه څادر ده. په ولې ده د لمانځه په وخت کې پټکی نشته بل شی نشته دغه څادر راواخلې ګورې اوږد څادر د سر مکمل په پټېږي. په دغه هم دی وایي چې سنت ادا کېږي چې پټکی د دغه ووایه په دغه هم ادا کېږي. او څوک وایي چې نه د پټکي په تعریف کې دا ده سورور نه اوږدوالی وي د پټکي په تعریف کې دا خو مربع ده دا خو په عرف کې هم څادر ورته ویل کېږي. په عرف کې خو دغه ته پټکی نه ویل کېږي. پټکی هغه ده چې په هغه کې به تطویل وي تربع به نه وي پکې. او مولانا عبدالحی صاحب لیکي چې څوک چې د پټکي مالک وي او بیا پټکی لمونځ کوي د هغو دپاره خو اتفاقي ده وایي مکروه ده. خو که نه یې مالک خبر په هغه ځای کې ده خو لیکن دا یې ویلی دي عند
د معنا نه چې کالت دستی پټکای و ور سره به پټکای لمز مکرو ده وای د پلان کې سره دومره روپۍ دي 1 کروڑ روپۍ لري په جوب کې وي خو که په صندوق کې دیم د بلل کېږي که په بینک کې دیم د بلل کېږي چې د پټکي مالک کې که پټکای په کور کې دم چې ته د لټي دی وجه نه را اخلې دا نه د چې اوس لمونځ وخت راغی لمونځ بې پټکای کوي چې خو پټکای نشته وای چې بالکل مالک نه وي پیغه کې خبره ده چې په پټکی کې پټکای لمونځ بیا د یو خلکو څرنګه ده خو مولانا عبدالحی صاحب دومره لیکي په کوم قوم کې چې د عزت په ځای کې په میلمستیا او په ماړیو کې د مشرانو په شرکت کې بې پټکیه ځان سړي ته شرمېدلی لیدی کېږي هلته رواج دا وي چې داسې میلمستیا او د عزتمند ځای ته په پټکي کې ځي د هغو خلکو لمونځ خو په بې پټکیه دمه کړو د مشر لحاظ کوي د خدای پاک د احترام د نشته په زړه کې د خدای پاک حضور ته ورځي بې پټکیه او چې د کلي ملک ماړی درته وکړي یا امیر صاحب سره ویني یا ولسوال او دغه سره ویني هلته بیا په پټکي کې ورځي هلته بې پټکیه خجالت کېږي او دلته په لمانځه کې د خدای پاک حضور ته ورځي او پټکی نه په سر کوي نو پټکی سنت او د لمانځه په باب کې وای زیات تاکید ده نور رنګونه ټول جایز دي چې د چا غلط شعار ونه ګرځي بس هغه پورې وخت پشته ده ماشي پورې ورسول خیر چې د لباس له ګور خلاص کو باب ما جاء في صفة إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وقال حدثنا أيوب عن حميد بن هلال عن أبي بردة قال أخرجت إلينا عائشة رضي الله عنها كساء منبدا وإزارا غليظا فقالت قبض روح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال أخبرنا أبو داود عن شعبة عن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي فحدثت عن عمها قال بينما أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان قلبي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى وأبقى فالتفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة بلحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه وبه قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن موسى بن عبيدة عن إياس بن مسلمة بن الأكوع عن أبيه قال كان عثمان يأتزر إلى أنساف ساقيه وقال هكذا كانت إزارة صاحبه يعني النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن مسلم بن نذير عن حذيفة بن اليمان قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضلة ساقي أو ساقه فقال هذا موضع الإزار فإن أبيت فصل فإن أبيت فلا حق للإزار في الكعبين. با په بیان د صفت ازار د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې وای د نیم بدن نه پورته بدن چې په پټیږي هغه ته ریدا ویي د نامنه لاندې چې بدن پټیږي هغه ته ازار ویي لنګ موږ تاسو پرتګ استعمال د پیغو کې لنګ روایت کې راځي حضرت ام المؤمنین خپل شاګرد ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لباس را باسي کساء ملبدا و ازارا غلیظا پټو کسا پټو ملبد چې پینې ورکړی شوی وي او لنګ ډبل جیګ او ویلې چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم روح مبارک په دغه جامو کې وته په دنیا نه لاړ اوس په دغه ځای کې لویه تنبیه پدې ده انسان خصوصا وایي چې عمر آخر طرف ته راغی باید د ډېر توجه آخرت وي زینت دنیا ته نه وي پیغمبر علیه السلام آخرنی عمر کې جیګ لنګ او پټوش کېدلی پینې ورکړی شوی روح مبارک په دغه کې د دنیا نه لاړ او دا کوم وخت و د مسکنت دور نه د امارات او سلطنت دور و فتوحات راغلی و د پیغمبر علیه السلام حکومت په حرمین شریفین نه تر دغه نه اوخته و تر تبوک او تر کوم علاقې پورې وطنونه ټول پاته شوي و د دغه ډیرو فتوحاتو بیت المال کې د کثرت مال باوجود پیغمبر علیه السلام په دغه وخت کې دغه د ملنګي لباس اغوستی ده نو وایي داسې نه چې د مسکنت له سړی اغوندي چې موړ شي بیا یو چې اوس خو نو موړ یم
او دا خبره ده چې مور سړی به همیش د ملنګۍ لباس نه کوي. دا بیا موږ تاسو ته بل ځای کې را روان ده چې خلک خو یو پېژني چې مور ده چې یو چا امید خو یې ورته ورچي یو چنده خو ته روغواړي لیورا علیک اثره خو خبره ده. او کله کله د مور سړی زړې جامې په نیت تواضع اغوندي چې تکبر او فخر دا شی پکې رانشي. دا بل روایت کې او دغه کې بیا دا خبره چې ام المؤمنین سره دغه څادر مبارک او د لنګ مبارک د پیغمبر علی السلام وو چې روح مبارک په دغه کې لاړ چې ام المؤمنین مړه شوه د دې خور ته دغه ورپاتې شوه او هلته بیا ذاتي وسره ذکر کیه چې کورو کې به د چا مریض پیدا شو نو اوبه به په یو جام کې ورولېږلې حضرت اسما رضی الله عنها ته چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پټو مبارک کې ووایه یا لنګ مبارک کې ووایه نفس هغه پټو به کې ووایه هغه اوبه به ورډې مریض ته به وروچکلې خدای پاک به جوړ کړ. وکانو یستشفون بها تبروک بآثار الصالحین. موږ تاسو په خارج کې مثال واورو دا تګتوی دا پیټی ده چې دکان کې دا سامان کې پروت ده کور ته د سامان کې راوړ ګند کور ټول کپ کې وای چوا ګناشته خو دغه ګټه چې اوس راغله د قرآن عظیم شان ګټه شوه قرآن عظیم شان پورې وګنډل شوه حکم عین د قرآن عظیم شان د چې قرآن عظیم شان ته بیا د صلات وړل ناروا ده دغه ګټې ته ناروا ده. دا احترام د جوار د وجه نه راغی چې څومره بیا دغه نه لري کېږي هغه کې مګر دا څادر چې بیا قرآن شریف نه لري کېږي یو ځای کېږي دغه بیا د صلات وړل روا ده لږ لرې شو. نو دغه شاید چې متبرک کېږي په اتصال متبرک کېږي نو چې ګټه مبارکه شوه د قرآن عظیم شان سره ولګېده دغه کمیس چې د وجود سینې اقدس د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ولګېده چې د دو وجود مبارک تر عرش هم بهتر ده تر مکې معظمې بهتر ده. دا مسله موږ تاسو ته روانه ده هغه خاوره د الحد مبارک چې د بدن سره نښتې ده هغه اتفاقي ده چې تر مکې معظمې بهتر تر عرش عظیم هم بهتر. خبره په نور مدینه منوره کې ده چې نور مدینه منوره بهتر ده کعبه مبارکه مکه معظمه هلته امام مالک څه وی چې ټوله مدینه منوره د روی هغه بهتره ده نور ائمه وی چې نه مکه معظمه بهتره ده خو په هغه خاوره کې وای اختلاف نشته چې د وجود مبارک سره لګیږي هغه تر عرش تر پرست ټوله نه بهتر ده. نو جامه چې د نیک سړي د بدن سره ولګېده هغه کې دغه برکت پیدا کیږي. اوبه چې ولګېدې اوبه به بیا په مړیو په مریضانو اچولې مریضانو ته ورچکلې که نه وچکلې اوبه ولګېدې متبرکې شوې کالی ولګېدو متبرک شو صحابه ساتل او لوښي به اوبو کې وروړه. ویښتان مبارکان د نبی علیه صلات وسلام حضرت انس رضی الله عنه په کور کې به چې مریض پیدا شو اوبه به ورولېږلې هغه ویښتان مبارکان به یې راوایسته په اوبو کې به یې وویل را به وړه دا چا کړه دا تبرکات صحابه وو. دغه ډیر بابونه را روان دي مسلې را روانې دي. دا بل روایت کې صحابي مبارک په لارې روان ده لنګې پسې څکېږي دی وی چې ناڅاپه مې د شا د لوري نه غږ واورېد چې لنګ دې پورته که فانه اتقى وابقى فانه انقى اتقى انقى ابقى درې لغات راغلي که اتقا شي د تقوا نه ده دا لنګ پورته کول په دغه کې ډیره تقوا ده د تکبر نه انسان خلاص وي تواضع ده پکې. انقا چې شي صفایي ته اشاره ده چې لنګ پورته وي په مځکه به نڅ کېږي نو ګندګي خوشایي او ښه بد به نه پورې نښلي چې ابقا شي اوږدوالي د عمر ته اشاره ده. دا لنګ چې پورته وي نو په اتیګو کې نه بندېږي په لرګیو کې نه بندېږي شکېږي به نه ابقا بیا دا معنی ده تر ډېر وخت به وي وایي د دغه ځای نه دا معلومیږي چې سړی د جامو د هر شي د استعمال حفاظت کوي بې ځایه زړول شکول دی نه کوي دا په اسراف کې بیا راځي. پیغمبر علیه السلام ورته چې دا ابقا ده چې تر ډېره پورې پاتې کېږي. دا بل روایت کې نو وای د چې دا راته ویلې
ما ورته ویل چې شاته مې وکړه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د چې دا خبر راته کوي نو ما ورته ویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم انما هي برده ملحا دې څه معنا ده دې معنا ده د صحابي مبارک خیال ده چې هغه د حفاظت د صفایي لحاظ چې سړی کوي په جامه د زینت کې دا خو د کاروبار جامه ده چې دا زه کار پکې کوم د مجلسو خو نه ده چې مجلسو ته پکې ځم نو که خیرنه شي خیرنه دي شي د مطلب دا ده نبی علیه السلام ورته ویل په ما پسې ته اقتدا نه کوې ما چې ورته وکتو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام لنګ مبارک تر دغه نیمې غوړګې پورې و خو زه داسې کم جامه که د کار ده که نه د کار خو په ته به په رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اقتدا کې دا بل روایت کې حضرت عثمان ذینورین لنګ به چې تړو تر نیمې غوړګې پورې به و او ویل به وقال هکذا كانت ازرة صاحبي هیئت د ایزار د صاحب د ما په داسې شکل و صاحب نه مراد پیغمبر علیه الصلاة والسلام مراد دا بل روایت کې حضرت حذیفه ابن یمان رضی الله عنه وایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام نیول وکړه بعزلة ساقي او ساقيه داسې لاس راواخیست دا پښه کې دغه ډېره غوښه چې ده دغه ځای ته عزله ویل کېږي په دغه ځای لاس کېښی د ما یا د خپلې پښې په دغه ځای لاس راته کېښی چې اصل لنګ په کار دا ده چې دومره وي لکه د زنګانه نه 4 ګوتې لاندې شو عورت پټ شو بس دغه یې ځای ده که ډېر نه درېږي نو لږ تر دغه اوږد که ډېر نه درېږي اوس دلته بیا 2 قسمه لغات راغلي دي دلته فلا حق للازار فی الکعبین نو کعبین باندې کې پټه په باجی کې راغلي دي الل کعبین نو کعبین ته به نه رسې یو ورسول دي یو پټول دي وای دی وقول د چې معلومیږي چې کعبین ته خو به نه رسې طریقه خو به یو غته یو انچ پورته وي او یو قول دا چې کعبین باندې کې پټه کعبین پټول 3 قسمه دي که څوک قصد تکبر وکړي پایچې اوږدې لکه دا نن سبا مالدار خلک چې د عربو نه راشي یا دلته مالداري وي نو څپلۍ په بوټو برسیره پرتې وي په جګو پایڅو شرمیږي ورته ځان خجالت ورته لیدی کېږي په نیت تکبر پایڅې زړول ګناه کبیره ده حرامه ده حتی چې خدای پاک 3 ډلو ته په ورځ قیامت نه په نظر د رحمت ګوري نه د شفقت خبرې ورسره کوي او نه د ګناهو نه صفا کوي د دې لپاره عذاب الیم د مسلم شریف روایت موږ تاسو سره روان دي یو په یغو کې دغه مسبل الازار چې د لنګ زړی د تکبر په بنیت فخران و ریان دا خو حرام ده قطعي دوم قسم د پرتوګ پایڅې زړول یا لنګ زړول چې بیډۍ کې پټیږي کله نا کله چې د سړی پام نه وي لنګ سست شوی ګنډه سسته شوی پرتوګ لاندې تللی کله نا کله چې پام یې نه وي یو نیم وخت شوي دا بیا لا بأس به پروا نشته دریم سړی نیت تکبر هم نه ده خو بې پام هم نه ده عادت جوړ شوی سست د سستیا د وجې نه عادت دغسې ده چې پایڅې ټیټې دي دغو دپاره مکروه عادت جوړول مکروه کله ناکله جائز او د تکبر په نیت باندې حرام پیغمبر علیه الصلاة والسلام لنګ مبارک یو نیم ګاز سور چې نامه نه پورته وتړي او دلته راتاو شي د زنګانه نه 4 ګوتې چې لاندې راکوز شو عورت پټ شو د فرض معنا ادا شوه خو نور یک طرف ته د جواز آخري حد راته وښوه لکه د شملې کم مقدار یو موټی یا لږ تر هغه اوږده یوه لویشت لوی نه لوی اوږده یو ګاز وایي لکه هغه کې 3 مرحلې ذکر دي پرتاګه کې هم دغسې 3 مرحلې ذکر کړې هغه چې تر ګاز نه اوږدېږي بیا ناروا ده شملې اوږدول دلته چې پایڅه تر دغه نه اوږدېږي چې بیډۍ ته رسېږي یا بیډۍ ښه علاج دا ده چې دا پرتګونه چې سړی خیاط ته درېږي په خیاط چې کالي ګنډي
د خیاطانو عادت دا ده چې مځکې سره یې نیسي. تاسې به فکر کړی نو یوه ګوته دوه ګوتې چې راواړې رغبرګې کې نو یې مځکې نه خو راپورته شي خو د بېډۍ نه یو کوز. او دا د موږ تاسې د اختیار شی ده. زه خو چې په خپله مې کالي یو خو ما ګنډلې بیخي نه دي ټول وخت خلک راوړي خدای دې جنت ورکړي. خو کله نه کله د حمدالله خلیفه صاحب چې څوک کالي راوړي رختونه بیا راوړي چې نیسي نو اوله نه زه دا ورته وایم چې بېډۍ مه پکې پټوه وایي نیسه په داسې چې د بېډۍ نه چې د پیسې راواړی خپله د بېډۍ نه راپورته شي. نو دا هم نه ده په وس پر هر لمانځه ته یې راپورته که هر بیا یې بېرته د لمانځه نه شاته دا بېرته یې ولې خلاصوو. دا ملایان طالبان د عام خلک داسې دي چې هغه لمانځه په وخت کې پورته کړي خو چې جومات نه نه یې وتلي بېرته ټیټ کړي ولې ټیټوي یې باندې په جګو پیسو شرمېږي خو معلوم ده چې کبرجن ده. طریقه محمدیه عجب بیانونه کوي. هغه وی چې دغه انسان چې د پیسې ټیټې وي دی وی چې ما د تکبر په نیت نه دی د خپل تکبر به په څه شي پېژني چې دا نیت تکبر شته که نه. وایي په سنت طریقه پارچې په دغه ځای دي مثلا روان ده په غټو خلکو علماو یا مشرانو قوم باندې ورغی چې ورغی خپلو پیسو ته پام شو چې جګې دي وشرمېدو چې وایي دی به وایي چې دا پیسې څومره جګې دي خو چا ته ټیټ کړه نو معلومېږي چې هغه ټیټېدنه د تکبر د وجې نه ده. په سنتو ولې شرمېږي چې په دغه وشرمېدو په جګو پیسو دغه دلیل د دې ده چې دا کبرجن ده د تکبر د وجې نه څه په خټو کې روان یې خلک هم غږ پسې وکړي څه په خټو کې روان یې. دا سنت دومره ناشنا شوي دي خلکو ته چې ته اولې تا نه ورپام کېږي که تا ورپام چې جګې کې بل د غږ در باندې کې څه په وچه مځکه روان یې ته بس کوې چې په خټو کې روان یې پیسې دې دومره جګې کړي دي. نادره ورته لیدی کېږي. په موږ اکثره شیانو عرف غالب شوی رواج غالب شوی شریعت محکوم شوی.